د کاروبار د میلاوېدو دپاره یو ډېره زبردسته وظیفه درته ښیم. دا وظیفه د نن نه تاسو شروع وکړئ. الله جل شانه به تاسو ته د عزت والا مزیدار روزګار درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته یو داسې وظیفه ښیم چې د دې وظیفې د کولو سره به الله جل جلاله تاسو باروزګاره کړي. ښکلی مزیدار کاروبار او روزګار بدله درکړي، خصوصا د هغه رونو دپاره چې د هغوی روزګار نشته دي او د دې د لاسه هغه رونه ډېر انتخابي پریشان راغلي دي. دغه رونو ته زه وایم هېڅ کله مه پریشانه کیږئ. راځئ یو داسې وظیفه درته ښیم چې دا وظیفه نن نه تاسو شروع وکړئ. ستاسو په کاروبار په هر یو څیز کې به یو قسم له خیر او برکت وي، او که چېرته کې کاروبار تاسو ته نه میلاو شوي، د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله تاسو ته په یو ښکلي مزیدار ځای کې روزګار او کاروبار درکړي، او داسې کاروبار او روزګار وي چې څنګه د ستا د زړه ارمان وي. نن سبا معاشي حالات زموږ ډېر زیات خراب دي، زندګي م ډېره زیاته لړنه تنګه ده، لیکن هېڅ فکر مه کوئ، د الله د رحمت نه مه مایوسه کیږئ. راځئ دا وظیفه د نن نه شروع وکړئ. تاسو د الله جل جلاله امداد بیا وګورئ چې څنګه د سړي امداد کوي. کله چې زموږ کاروبار نه وي، د هغې د وجې نه موږ د رزق دا تنګسیا سره خو مخامخ کیدی شو. نن چې درته دا کومه وظیفه ښیم، د دې خو ډېر زیات فضایل او برکات دي، خو یوه فایدې دا هم ده چې الله جل شانه به دي د دې وظیفې په برکت سره په رزق کې مالامال کړي. داسې روزي به درته الله درکوي چې ستا په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. بل د دې وظیفې په برکت سره تا ته به الله جل جلاله یو قسم لا ښکلي مزیدار کاروبار درکړي. څومره لارې د بندي د تمامو بندشونو دپاره یو ډېره مجربه وظیفه ده. دغه رنګ د هر قسم حاجت د پوره کولو دپاره هم ډېره زیاته مجربه وظیفه ده. دونه نه دي صرف سل پیرې کول دي. راځي طریقې درته ښیمه. که یو انسان د دې خبرې نه پریشاني چې یاره ماته کاروبار نه میلاویږي، د کاروبار د میلاوېدو دپاره، د پریشانۍ د ختمولو دپاره او د رزق د بې حسابه میلاوېدو دپاره دی د انسان 5 واړه وخته مونځ په پابندۍ سره کوي، خصوصا د سحر مونځ د جمعې سره کوي. او چې کله د سحر سنت وکړي نو د سحر د سنتو نه پس او دا فرض نه مخکې یو ځان له ځای کې کښېني، 3 ځله دې په حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وایي، او بیا دې 100 پیرې دا دعا وایي: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دا وظیفه د 100 پیرې کوي روزانه، او د هغې نه پس دی د خپل حاجت دپاره سوال کوي. انشاء الله په لږ وخت کې به الله جل جلاله تاسو د عزت والا مزیدار روزګار درکړي. که روزي د لنډه تنګي، الله به د روزي پراخه کړي. که پریشانۍ د محیطي پریشانۍ به دې ختم شي، رکاوټونه به دې ختم شي، بندشونه به دې ختم شي، بندې لارې چارې به دې روانې شي. نو داسې یو ډېره ښکلې زبردست او مزیداره وظیفه ده، بالکل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستی شي.